السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو تاسو هم پتنګ د خلکو نه چې کله هم تاسو موبایل اخلي او خپل ملګرو ته زنګ وهي. آیا تاسو غواړئ چې تاسو د موبایل نه بل هیڅوک هم زنګ ونه کړی شي؟ نو دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ. پوره معلومات به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درکوم. قدرمنو لاندې په ډسکرپشن کې ما یو لینک ورکړی دی. په هغه لینک باندې کلیک کړئ او اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او انسټال کړئ. چې کله هم تاسو هغه اپلیکیشن انسټال کړئ اپلیکیشن به خلاص کړئ. ډېره خوندور اپلیکیشن ده دوستانو. لکه څنګه ګورئ مخکې زه اول تاسو ته دا ووایم د مثال په طور زه ګورئ د یو نمبر میلاوم. ګورئ چې کله هم ګورئ زه هغه اپلیکیشن باندې کار کوم نو هیڅوک به هم زما د موبایل نه بل چاته زنګ نشي وهلی. نو دوستانو اپلیکیشن چې کله هم تاسو انسټال کړئ اپلیکیشن به خلاص کړئ. هیڅ پرمیشن هیڅ څه تاسو نه غواړي صرف خلاص کړئ او دلته ګورئ دوستانو تاسو دلته ښکاري دغه لاکر دلته لیکلي دی ډایل لاک او ډایل انلاک. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو ګورئ تاسو سره ډایل لاک شو. یعنی تاسو به هیڅ کله هم هر څوک چې تاسو سره موبایل اخلي نو تاسو د موبایل نه به زنګ نشي کړی. د مثال په طور ګورئ ما اوس لاک او زه اوس راځم ډایلر ته. د مثال په طور دا ګورئ چې کله هم تاسو نمبر میلاوئ ګوره اتوماتیکلی خپله بندوم دا خپله بند شي. ولې چې هلته ما هغه چې دی ډایل لاکر چې دی هغه ما بند کړی دی. همداسې دلته که تاسو واپس یې خلاصول غواړئ نو دلته بل په دې قلف باندې کلیک وکړئ او بیرته خپل ډایلر ته راشئ. نو دوستانو تاسو دې سره کولی شئ دلته وګورئ ټمپرري انلاک فار 3 منټس. د مثال په طور تاسو دا کولی شئ چې د 3 منټو دپاره دا هم انلاک وساتئ. یعنې 3 منټو پورې به دا هر څوک چې ستاسو موبایل واخلي هغه هر نمبر میلاولی شي بیلنس چې کولی شي بل چاته نمبر میلاولی شي. او تاسو د دې په ذریعه کولی شئ چې تاسو یو کال یو شخصي نمبر غواړئ چې تاسو هغه بند کړئ. یعنې د مثال په طور زه یو داسې نمبر غواړم چې هغې ته دې رنګ لاړ نشي. یعنې هغې ته دغه کس کوم نمبر چې ماته زما موبایل اخلي زنګ وهي هغه دې دغه نمبر ته ټلیفون ونه کړی شي. نور هر نمبر ته کولی شي د دې په ذریعه تاسو کولی شئ. او که نه تاسو غواړئ چې هر یو نمبر ته نو تاسو دلته دا ټول هم څه کولی شئ بلاک کولی شئ. نو دوستانو لاندې په ډسکرپشن کې ما د دې اپلیکیشن لینک ورکړی دا پلی سټور کې نشته دی. نو ضرور انسټال کړئ موبایل کې نو ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ او ترې خوند واخلئ. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد